سلامونه او ښې چارې. په دې ویډیو کې موږ او تاسو په دې خبره کوو چې څرګنده یې یا د دوو څنګ په څنګ ټکو یې څنګه په نوموالی یې بدلیږي. ځینې نومونه چې څنګ په څنګ ټکي یې سره راغلي وي کله چې جمع سي په نوموالی یې بدلیږي. اوس لکه ښادي ده ښادۍ ترې جوړې دي، خوشحالي ده خوشحالۍ ترې جوړې دي، همکاري ده همکارۍ ترې جوړې دي، خواري ده خوارۍ ترې جوړې دي، مستی ده مستۍ ترې جوړې دي، نیستي نیستۍ، شتمني شتمنۍ، مزدوري مزدورۍ. یو خو دا سو چې دغه نومونه چې په څرګنده پای ته رسېدلي مفرد دي جمع په نوموالی یې راځي. دغه پورتني نومونه چې موږ او تاسو ذکر کړه کله که اضافي ارتباطي یا نور حالتونه غوره کړي بیا هم څرګنده یې پر نوموالی یې بدلیږي. لکه جمله د تل مو په ښادۍ سره راټول کړې، د خوشحالۍ نړیواله ورځ، یا د خوار له خوارۍ د زوی له مستۍ. دا هغه متل چاته کاریږي چې پلار یې غریب وي او زوی یې په نخرو کې وي. په خوارۍ مه شرمېږه په غریبۍ وشرمېږه. خو یوه دا یادونه هم کوم چې زموږ لهجه ده یا ځینې نورې لهجې دي په دغو حالاتو کې هم بیا همغه مفرده بڼه دي دې کلمو راځي. مثلا زموږ خلک وایي چې په خوشحالي مو راټول کړې، یا د خوار خواري د زوی مستی، یا مثلا همداسې وایي چې په خواري مه شرمېږه په غریبي وشرمېږه. زه د خپلې لهجې پلوي نه یم، خو دا زموږ د پښتو یو جنجال چې ځینې خلک وایي سخته ده، یو لامل دا هم بلل کېږي چې کلمې بدلیږي یا مغایره حالت لري. نور ستاسو خوښه ده چې څنګه یې لیکئ. یوه بله خبره دا هم ده چې ځینې کسبي او نور نومونه دي چې په څرګنده یې پای ته رسېدلي وي او نارینه وي، ښځینه بڼه یې په نوموالی یې جوړیږي. لکه دوبي ده دوبۍ ترې جوړیږي، موچي ده موچۍ، والي والۍ، پوځي پوځۍ، قاري قارۍ. خو دا هم ده چې دوبي ته چې ښځه بڼه یې راسي پښتونخوا کې دوبڼه وایي، موچي ته موچڼه، یا مثلا منشي منشۍ، خو پښتونخوا کې منشڼه هم ورته وایي. نو دا پر نوموالی یې د څرګندې د بدلیدو څو ډولونه وو. که تاسو ته هم ځینې نور شیان معلوم وي زموږ سره یې شریک کړئ. ښه وخت.